دا د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د شمالي ولایتونو پر غځېدلې لویه لاره د چشمېدوخ په نامه مشهوره سیمه ده. په دې سیمه کې له ډېرو پخوانیو وختونو راهیسې د همدې عمومي سړک پر سر بولاني پخیږي او ډېر زیات شمېر مینوال لري. اقبال شاه د دې سیمې هغه بولاني پخونکی دی چې د بولاني پخولو 10 کلنه تجربه لري. دا چې دا سیمه ولې د چشمېدوخ په نامه مشهوره ده، اقبال شاه په اړه داسې وایي. پخوا دلته یو کاریز و، یو په همدې بازار کې او یو بل په هغه بل بازار کې و. په پخوانیو وختونو کې به یې لویې کټوې یا خټین لوښي په کاریز کې کیښودل. په همدې کټوه کې به یې وطني طبیعي مستې اچولې او له هغه څخه به یې تروې جوړولې. بس له هغه وخته را په دې خوا نو دا ځای په چشمه دوغ مشهور شوی دی او دا دوکانونه هم ډیر پخواني دي. په چشمېدوغ بازار کې مل بیا له هغو بولاني پخونکو څخه دی چې 14 کلنه تجربه لري. نوموړی وایي د دوی ډیری پیرودونکي له همدې عمومي لارې تیریدونکي خلک دي. ایمل زیاتوي د دوی پیرودونکي د کال په لومړیو میاشتو کې ډیر زیات وي. زموږ کاروبار په لومړي فصل کې ښه وي. په حمل، ثور، جوزا، سرطان او وسط په میاشتو کې چې هوا ښه وي او خلک پکې له کوره بهر ته د تفریح کولو لپاره وځي. اوس خو خبره دا ده چې هوا یخه ده، خلک ډیر له کور څخه بهر نه ځي. ستونزې وي نو زموږ کاروبار هم ورسره کمرنګه وي. خو چې هوا ښه وي بیا په دغه لاره باندې خلک د شمالي ولایتونو په طرف د تفریح کولو لپاره ځي او بیا دلته راګرځي، بولاني هم اخلي ځکه چې همدا د بولانیو مرکز دی. بس شکر زموږ کاروبار ورسره جوړ دی. همدا چې دلته یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کوو دا زموږ لپاره هر څه دي. احمد سعید چې په چشمېدوغ بازار کې 2 دوکانونه لري وایي کلونه کېږي چې دلته په همدې کاروبار بوخت دی. دا چې بولاني څنګه جوړیږي او دوی په څو ډوله پخوي په اړه یې داسې وایي. اول خمیر میشه، پشت خمیر که لومړی ورته وړه جوړوو او کله چې وړه سم چمتو او خمیره شو بیا یې زغاله کوو او له هغه وروسته بیا 2 ډوله بولاني ورڅخه پخوو چې یو یې په غوړیو کې په کړایي پخوو او بل ډول یې ساده په دغه تنور کې پخوو. دلته موږ د ګندنې، کچالو او کدو بولاني پخوو. له ما سره په 2 دوکانونو کې نږدې 2 کسان دلته په کار باندې بوخت دي. د خدای ډیر شکر دی، کارونه مو ښه روان دي او د کابل په ګډون له ډیری ولایتونو څخه دلته خلک راځي. او بله خبره دا چې موږ دلته ډیرې ښې تروې هم جوړوو او ډیر خلک د هغه تروو د وړلو لپاره هم دلته راځي. بولاني چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو د خوښې وړ خواړه دي. ډیری خلک یې په خپلو کورونو کې هم د ژمي په موسم او د روژې مبارکې په میاشت کې زیات پخوي او د نورو خوړو سره یو ځای خوري.